السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ګرانو ملګرو، خدای وکړي جوړ روغ ویاستئ. د اسلام په تاریخ کې ډیر کافران تیر شوي چې هغوی به د اسلام خلاف خبرې کولې. د دوی مقصد به دا و چې د مسلمانانو په ذهنونو کې شک او شبهې د اسلام په اړه پیدا کړي. په دوی کې له ډیریو یو مقصد دا و چې شاته یو لګسي پرېږدي، یعنی یو ښه نوم پرېږدي، شهرت پیدا کړي، مشهور شي، او چې کله مړه کېږي شاته یو لګسي پرېږدي، یعنی یو لوی نوم پرېږدي. په دوی کې په دې وروستیو کې یو د نبیل قریشي په نامه هم و چې د اسلام پریښی و او عیسوي شوی و. بیا د اسلام په خلاف تبلیغات کول. ډیرو مسلمانانو عالمانو سره ډیبیټ هم کړي دي. بیا الله سبحانه وتعالی دا د کنسر په مرض اخته کړو او په 2019 کال کې دا مړ شو. خو د مرګ نه یو څو ورځې مخکې د هسپتال په کټ باندې د داسې وویل: ما په خپل ژوند کې ډیره زیاته هڅه او کوشش وکړه چې کریسچانټي ته خدمت وکړم او یو لویه لګسي شاته پرېږدم، یعنی یو لوی نوم شاته پرېږدم. سړی مړ شو خو د ده د لګسي پاڼه هم څوک نه اړوي. نوم یې هم د خلکو ویر شو او هغه خدمتونه چې کړي هغه هم له خلکو ویر شول. اوس په دې وروستیو کې یو څو افغانان پښتانه هم پیدا شوي دي چې په سوشل میډیا باندې لایف راځي او یا ویډیوګانې نشروي، د پیغمبر صلی الله علیه وسلم او د اصحابانو ګستاخي کوي. ځینې سوالونه کوي چې د دوی په نیز دوی وایي چې موږ غواړو چې ځانونه پوه کړو، خو په اصل کې دوی ځانونه پوه کول نه غواړي، ځکه که ځانونه پوه کول غوښتلی نو دوی به هغه جوابونه باندې چې ځینې ورونو ورکړي دي هغوی باندې به قناعت کړی وی. ځانو ته ساینسدانان او روشنفکران وایي. دوی ځانو ته دومره پوهه وایي چې د الله سبحانه وتعالی په کارونو کې هم دوی سوالونه کوي. د دوی سوالونه لکه څنګه چې نور انګریزان او کافران داسې فکر کوي چې د دې سوالونو جواب نشته دی په اسلام کې، دوی هم داسې فکر کوي. دوی په دې فکر او په دې باور دي چې موږ دا سوالونه وکړو او مسلمانان به دې جواب نشي ویلی. د دوی داسې سوالونه موږ ته دا ښیي چې د دوی عقل څومره محدود دی. او د دوی مثال داسې دی لکه یو سړی ډاکټر ته لاړ او ډاکټر ته یې وویل چې ماته داسې دوا راکړه چې زه ډنګر شم. ډاکټر ورته دوا ورکړه او ورته ویې ویل د شپې له خوا له خوړو نه ډډه وکړه، ځکه دا ستا د چاقوالي سبب ګرځي. سړي ورته وویل چې خواړه څه پوهېږي چې دا شپه ده که ورځ. اوس ظاهرا د دې سړي یا د دې ناروغ خبره سمه ښکاري، خو که موږ د دې په اړه فکر وکړو نو د ده خبره غلطه ده. نو داسې ډیر متعصبه کلوز مایندد بند ذهن والا شتون لري چې یو څو ویډیوګانې چیرته کتلې وي، یو څو مقالې چیرته ویلې وي او بیا راشي ځانونو ته فیلسوف، ساینسدان، روشنفکره وایي. د داسې خلکو په اړه فرانسیس بیکن ډیر ښه ویلي دي. نوموړي ویلي د ساینس لږه پوهه انسان نه مهلت جوړوي، مګر د ساینس ژوره پوهه د انسان نه په خدای باور لرونکی جوړوي. یعنی دغه د ساینس ژوره مطالعه هغه ته واضح کوي چې خدای شتون لري. ځکه خو که موږ او تاسو په ډاکټرانو کې وګورو نو موږ به ډیر کم پیدا کړو چې هغه مهلت وي یا په خدای باور ونه لري. ډیری که مسلمانان نه وي خو په دې باور وي چې خدای شتون لري. او بله دا چې عالمان په عربي کې وایي چې ژباړی ده یو صحیح عقل د اسلامي متن نقل سره ټکراو نه خوري. یعنی یو سړی اسلامي متن یا نقل غلط وبولي نو بیا دوه خبرې دي. لومړی دا ده چې دا متن کېدای شي غلط وي او یا غلط ژباړل شوی وي. دویمه دا ده چې د دې سړي عقل نشته یا عقل محدود دی. اوس موږ خو 100% مطمئن یاستو چې زموږ متن یعنی قرآن کریم، حدیث، اسلامي متن چې دا ټول صحیح دي، ځکه 1400 کاله کېږي چې دوی کوشش کوي چې اسلام غلط ثابت کړي، خو په همدغه هڅو کې دوی ککرۍ خاورو لاندې شوې او هیڅ هم ونه شول کولی. نو اوس د دې نه معلومیږي چې خبره د دوی خرابه ده، یعنی عقل نه لري دوی، خو د دوی عقل فروز شوی دی، یعنی ټپ په ځای ولاړ دی او له وضح کولو پاتې دی. اوس د دوی د عقل د ډیفروز کولو کوډ دا دی چې دوی باید اول ووایي چې موږ په هیڅ نه پوهیږو، ځکه چې یو پوهه سړی هیڅکله نه وایي چې زه پوه یم یا زه ښه پوهیږم. دویمه دا چې دوی باید د خبرو او د سوال کولو آداب زده کړي. دریمه دا چې دوی باید مخلصانه د علم په طلب پیل وکړي. نو بیا به د دوی د خیالي روشنفکري په حقیقت روشنفکري بدله شي که الله سبحانه وتعالی غوښتي وي. تلك التي حملت بلا رجل